یو وخت یو پاچا و اراده یې وکړه چې له هیواد او خلکو یوه لیدنه وکړي. په هیواد کې یو چکر ووهي. کله چې له مختلفو ځایونو څخه تېرېدو هر څوک به په بیړه د هغې خواته راتلل تر څو د پاچا سره ملاقات وکړي. کله چې د یوې سیمې څخه تېرېده خلک د معمول په شان راټول شول، ولې یو غریب بوډا دهقان چې په خپل پټي کې مصروف و پاچا ته یې هېڅ پام او توجه ونه کړه او قلار خپل کار کې لګیا و. پاچا حیران شو، د دې غریب سړي خواته ورغې، ورڅخه یې وپوښتل ولې دې خلکو سره یو ځای زما کتو ته رانغلې؟ غریب دهقان ځواب ورکړ ستاسو څخه مخکې یو بل پاچا له همدې ځای څخه تېرېده. خلک راغونډ شو چې زیارت یې وکړي، خو یو څو ورځې وروسته همدا پاچا مړ شو او دلته نږدې هدیره کې ښخ شو. یو څو ورځې وروسته یو ډېر غریب او بېوزله سړی هم مړ شو او د پاچا قبر ته نږدې ښخ شو. څه وخت وروسته په همدې هدیره یو تیز سیلاب راغی چې ډېر قبرونه یې وران کړل او ونړول. لنډه دا چې د دې غریب او پاچا هډوکي یې سره ګډوډ کړل، ان تر دې چې د پاچا او غریب د هډوکو ترمنځ مونږ فرق نشو کولی. د دې صحنې له لیدلو وروسته ما ته دا مهمه نه ده چې پاچا څوک دی او ګدا څوک، آخر هم یو کور ته ځو چې ځمکه ده. نو ملګرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي شریف حدیث دی، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار انسان هغه څوک دی چې ځان سره یې حساب وکړ او د مرګ وروسته ژوند ته یې کار وکړ. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. او عاجز او کمعقل انسان هغه دی چې خپل نفس یې د خواهشاتو تابع کړ او د الله تعالی څخه د رحمت آرزو او تمه لري. دنیا د آخرت لپاره یو توښه او یو پټی دی. کله کله به یو انسان په دې دنیا څوک نه پیژني، مشهور به نه وي، خو په اسمان کې به ډېر مشهور، نامتو او ښاغلی وي. همدارنګه یو انسان به په دې دنیا کې ډېر مشهور وي، یو ستر شخصیت به وي، خو په اسمانونو کې به یې څوک نه پیژني. څه وایي ته به بیلینیر یې، رئیس جمهور به یې، میلیونونه مینهوال به دې وي، د ډېرو د زړه سر به وي، خو د ملک الموت یا د مرګ د فرشتې په لیست کې صرف یو عادي نوم وي. چې کله د نوبت او اجل راورسېد، الله تعالی فرمایي لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نه به یو ساعت وروسته شي او نه مخکې. نو په کار ده چې ځان د آخرت په سیالۍ او رقابت کې ډېر وځلوو. فاستبقوا الخیرات. الله تعالی فرمایي تاسو په غوره او نیکو کارونو کې سیالي او رقابت وکړئ، ځکه په دې دنیا کې د الله تعالی سنت دا دی چې ځوان بوډا کېږي، ژوندی مړ کېږي، د مشهور شهرت ختمیږي، نوی زړیږي، پاچا عادي انسان کېږي، آرام ستړی کېږي، خوشحاله خفه کېږي، با ارزښته بې ارزښته کېږي، ښایسته بدرنګېږي، تازه او شین وچېږي، ترې سترې ماڼۍ او امپراتورۍ ړنګېږي. لنډه دا چې د آخرت شخصیت ښایسته کول، غښتلي کول غواړي.